حامد کرزي څه کړي او جو بایدن ولې ورخطا ده په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي سبا یک شنبه د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په تړاو د جو بایدن د فرمان په خبرګون کې خپل دریځ اعلانوي. بلخوا د افغانستان بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د جو بایدن وروستی اجرایي فرمان غیر عادلانه او د نه منلو وړ بللی او دا شتمنۍ د افغانستان د خلکو ملکیت بللې ده. د افغانستان بانک غوښتنه کړې ترڅو د دې تصمیم په اړه تجدید نظر وشي. د یاد بانک په خبره د دې زیرمو وضعیت په کره او دوامداره توګه څاري. د اسعارو زیرمو یوه برخه د منل شوي اصولو پر بنسټ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پانګه اچول شوي ترڅو د هغې د خوندیتوب په ساتلو سره ځانګړو موخو ته د رسیدو لپاره د اړتیا پر مهال د افغانستان بانک په واک کې ورکول کیږي. له همدې امله د افغانستان بانک د اسعارو زیرمو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه چې دا زیرمې به د ټاکل شوي موخو پر خلاف لګول کیږي د افغانستان ولس په حق ناعادلانه او د نه منلو وړ پریکړه بولي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.